طالبانو د اګست په 15مه یعنی د زمري په 24مه د کابل د نیولو او بیا واکمنېدو 15مه کلیزه په کابل او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې په پراخو مراسمو ولمانځله. په کابل کې مرکزی مراسم د لوی جرګې په تالار کې جوړ شوي وو چې پکې د طالبانو لوړپوړو چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او نورو ګډونوالو برخه اخیستې وه. د طالبانو وزیر اعظم مولا محمد حسن اخون پیغام هم غونډې ته ولوستل شو. نوموړي ویلي د دوی له واکمنېدو وروسته په هیواد کې امنیت ټینګ شوی، د فساد د مخنیوي لپاره اقدامات شوي او د اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره زمینه برابره شوې ده. د طالبانو د وزیر اعظم مرستیال عبدالسلام حنفي په خپله وینا کې د کوش تیپي کانال، ټاپي ګاز پایپلاین او د ریل پټلۍ د پراختیا یادونه وکړه او وی ویل حکومت غواړي له نړۍ سره د متقابل احترام او اقتصادي ګټو پر بنیاد اړیکې ولري. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي بیا وویل هغه هیوادونه چې په تیرو 5 کلونو کې له طالبانو سره اړیکې نه دي ساتلي اوس باید د مثبت تعامل لاره خپله کړي. د کابل د نمانځغونډو یوه بله برخه د دفاع وزارت د چورلکو الوتنې وي. د وزارت چورلکو د کابل پر فضا الوتنې وکړې او د ښار په بیلابیلو سیمو یې د ګلونو پاڼې وشیندلې. په بلخ کې هم د زمري د 24مې په مناسبت لویه مشاعره جوړه شوه. د باختر خبري ایجانس له مخې پکې د بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، دینی عالمانو، چارواکو او ترانه ویونکو ګډون کړی و. د بلخ والي محمد یوسف وفا د ولایت مقام مخې ته لوی سپین بیرغ پورته کړه او د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د اقتصادي او صنعتي پرمختګ په اړه خبرې وکړې. په کندهار کې هم د 15مې کلیزې مراسم شوي دي. د طالبانو اړوندو رسنیو ویلي چې د دوی مشر هیبت الله اخونزاده د مراسمو په مهال د خلکو ترمنځ حاضر شوی و. د هغه عامه څرګندېدل عموماً کم وي او زیاتره ویناوې د غږیږو پیغامونو له لارې خپریږي. په ننګرهار او نورو ولایتونو کې هم د شپې او ورځې غونډې، د موټرسایکلو لاریونونه او د بیرغونو د پورته کولو مراسم شوي دي. د طالبانو د زمري 24مه د فتحې ورځ بولي. دوی د کال 2021 د اګست په 15مه کابل ونیوه او د هغه وخت جمهوریت حکومت ړنګ شو. خو د 15مې کلیزې دا نمانځنه په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د حکومت نړیوال رسمیت، د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه، سیاسي مشارکت او د بشري حقوقو وضعیت لا هم د نړیوالو بحثونو مهم موضوعات دي. د شال نیوز لپاره خالده نیاز.